نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چھے زیو مسلمان سرا تجارت و سودا کول غوالم سشے بزور کم سبدا مسلمان راکی. اللہ فرمائی چھے مسلمان دے دا اخپل نفس و دا اخپل مال راکی دا غیب پا مقابلہ کے بز جنت ورکم. عجیبہ سودا دا اللہ دا زمون نفس و مال اسم دا اللہ دی صرف لگ غند بندلے لگ اختیار ورکڑے دے نو اللہ کا بندہ سر سودا کئی دا بندہ آغا اختیار سودا کئی ام کا اللہ غواړي دا بندہ اختیار دا اللہ دا قدرت مقابلہ کے اسم نشکولے نو فرمائی چیتا دا نفس و دا مال راکا او دا غیب پا عوض کے او پا مقابلہ کے بذ تعالی جنت درکم. رونو دا حقیقت تے کہ جنت او دا جنت عظیم خوشحالے بے دا قربانوں نہ حاصلے گی. کہ او سڑے صرف ایمان یادائی ایمان دیر مضبوط شے دے دیر سعادت او دا برکت سیز دے. اللہ تعالیٰ فرمائی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خلق دا خیال کئی چی صرف ایمان مروڑو کلمہ موے او دا سر او دا مال قربانی با را باندرا نشی او زب جنت تلال شم دا سے نکے گی. ایمان سر با دا سر دا مال او دا اخپل بدن قربانی مورکے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا یو قوم راغی دا عدل او دا قاری دا دو قبیلے وے. نبی علیہ السلام تا مدینہ شریفہ کے کینا استل او دوکے لراغلیو مسلمانانو لو پیغمبر علیہ السلام لے دوکا ورکولا. پا بدر کے دا کافرو چکم خلق سرداران مڑو پاگے خو کافر دا مکے مشرکان دیر خفا و غمجنو دکا لوے سرداران مردار شویو نو سرداران املشو بیزتی مشو مالم تلا اگی قسم حربے استعمالو لچی دا حربے بے استعمال کو او کلک غند انتقام مواغش بدل مواغش نو خبی نو دا عدل او دا قاری دا دو قبیلے وے دے اولے گل نبی علیہ السلام لپدے خیال چی مسلمانانو لدو کور کی او دا دروغ یو خبر جوڑ اکلا دا اللہ رسولہ مونگ مسلمانان شویو زمون قوم مسلمان شوی دے خو مونگ لچل نرازی دا عبادت منز او دس
او د اسلام چې کوم احکام دي قرآن باندې نه پوهېږو، د اسلام په احکامو نه پوهېږو، ته مهرباني وکړه موږ له یو څو کسان راکا، قاریان استادان چې زمونږ دا کم نوی قوم مسلمان شوی دی هغې ته دین وښیي، اسلام ورته وښیي او د اسلام احکامات ورته وښیي، یو څو کسان راله راکړه. نبی علیہ السلام پې خوشحاله شو. د غیب علم خو رب العالمین سره دی، یو الله خبردار دی. نبی علیہ السلام پې ډېر زیات خوشحاله شو چې شکر دی دا دوه قومه چې الله مسلمانان کړل او د دې قوم د اسلام دپاره او د دین دپاره به زه یو څو کسان ولیږم. نو 10 کسان قاریان حافظان یې ورسره کړل، وی دا بوځه. او د هغې مشر حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه مقرر کړ. دا 10 کسان لاړ شئ او د دوی د قوم چې ایمان قبول کړی دی نو تاسو د دین احکاماتو تعلیم وله ورکئ، قرآن ورته وښایئ، زما حدیث ورته وښایئ، ځای لاړ شئ. ورسره د کافرانو د حالاتو لږ غوندې خیال هم ساتئ. که هغوی سره کې څه نور څه بد ساتي د مکې خلک نو په هغې به مونږ خبروئ. ډېره ښه ده. دا 10 کسان یې ځان سره روان کړل. چې روان یې کړل او یو مقام ته ورسېدل نو د حذیل یو لویه قبیله ده، د هغې قبیلې 200 کسان غشو ویشتو والی ورته په لار کې ایثار کړي چې زه به مسلمانان راولم. هر څو چې مې راوستل، 10 مې راوستل، 20 مې راوستل، 15 راوستل، په دوکه به راولم، هغه به جمدي جال نیسو او د مکې په کافرو به یې خرڅو چې هغې ته د خپل بدر د مړو بدل والي. دا یو منصوبه وه. دی چې کله ورسېدل د حذیل د قبیلې خوا کې هغه 200 تیرانداز ورته ولاړو ځای په ځای. بس دا مسلمانان پوه شو او هلکه مونږ سره خو دوکه وشوه، مونږ خو په دوکه راوستلی شو، اوس خدای خبر چې دوی به څه راسره کوي. بس داسې یو غونډی وه، هغې غونډۍ طرف ته دوی مایل شو او هغه چې 200 کم غشو ویشتو والا کافر واته ګیر چاپېره تو شو. هغه چې چاروستي په دوکه باندې هغې ورته وی دا څه کوئ تاسو؟ وی تاسو مونږ سره دوکه وکړه. وی نه دوکه هم در سره نه ده کړې، مونږ خو هماغه خبره ده زمونږ قوم مسلمانېږي او تاسو هم هغې له روسته یې راکوز شئ چې لاړ شو. وی نه تاسو چې دا 200 کسان خوشه دا دنیا خلک مونږ ته روستی دی، دا دوکه نه ده. وی نه دا خو ستاسو استقبال له راغلی دی، ستاسو هرکلی او استقبال کوي. وی ښه استقبال له چې څوک راځي ځان سره غشي او نیزې او لیندې او تورې راوړي. وی او زمونږ د وطن هم دغه طریقه ده، مونږ چې د چا استقبال کوو وسله را سره وي. وی نه مونږ یریږو، تاسو مونږ په دوکه روستی یو او ستاسو مقصد خراب دی. به هر کیف هغې غشو ویشتو والا پې شروع وکړه، ګیر چاپېره تې تو او ورته هم دا وایي چې راکوشئ مونږ له لاس راکې. لاول خو یې ورته هم دا خبره کوله چې مونږ په دوکه نه یې راوستی، خو چې پوته ورته ولګېده چې مسلمانان خو زمونږ د دې منصوبې نه خبر شو نو بیا ورته څه وایي؟ وی ټیک ده مونږ په دوکه راوستی خو مونږ هم وجنو نه، لاس مونږ له راکې، درته هېڅ هم نه وایو، وعده در سره کوو چې تاسو له مونږ امن در کوو. دی ورته وی داسې چېرته کېږي، دشمن له امن چېرته ورکوي. مونږ هم په دوکه راوستو او زمونږ د سرونو سودا هم د مکې خلکو سره کړې ده، دا خو مو ډېر ظلم کړی دی. نو چې کله دی سره غشي لیندې وې د مسلمانانو سره خو دا 10 کسه او په مقابله کې 200 کسانو مقابله شروع شوه. دی کوم مشر چې دی حضرت عاصم رضی الله عنه هلته ودرېد، وی یا الله زمونږ پیغمبر زمونږ نه خبر کا، اللهم اخبر عنا رسولک، دا خپل رسول زمونږ نه خبر کا. مونږ سره خو ډېر ظلم وشو، زیاتې را سره وشو، په دوکه راوستلی شو. رب العالمین زمونږ پیغمبر زمونږ نه خبر کا چې مونږ سره زیاتې وشو. نبی کریم احادیثو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محراب کې ناست دی او ناګانې د سترګو نه اوښکې مبارکې روانې شوې. صحابه وی د الله رسوله ولې؟ وی ما ته اوس جبریل علیه السلام خبر راوړه زما هغه 10 ملګري
عاصم او د هغه ملګري کافرانو په دوکا بند کړي دي او د غشو او د نیزو د تورو غزارونه پې کېږي. خو زید دومره لرې و چې پیغمبر علیه السلام مدد له نه شو وررسېدی، نه صحابه کرام مدد له رسولی شو. بیا د بلا مزلو کافر وضع مزلو. نبی علیه السلام ډېر غمجن شو، ډېر خفه شو او د سحر په مانځه کې د دې قوم دپاره هغه قنوت نازله چې مانځه کې اخیري رکعت کې کومې خیرې کېږي هغه خیرې ورته نبی علیه السلام شروع کړه. اوه کسان شهیدان شو، اوه کسان. یو چې پکې کوم مشر دی حضرت عاصم رضی الله عنه هغه هم پکې شهید شو او نورم شپږ کسان شهیدان شو او درې کسان هغې ته وایي چې ګورې تاسو هم وجنو پرېږدو نه، ځکه مسلمانانو سره چې کوم غشي خو خلاص شو، تاسو هم نه پرېږدو، خو داسې وکړئ چې مونږ ته راکوز شئ، لاس راکړئ، تاسو له امن درکوو او دا اوه مړه کړل تاسو هم نه پرېږدو. دې غریبانانو مړه کې سوچ وکړو چې مرګ پاسې مرګ دی، راشه لاس ورکړه که په دې کې ته بچ شې. نو یو حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه، یو عبدالله ابن طارق رضی الله عنه او یو حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه، دا درې کسان لاس یې ورکړ او کافران د لاس نه ونیول. خو چې څنګه دا درې واړه ونیول نو هغې مزي راواغېښتل او دوی له شاته لاسونه تړل شروع کړل. چې لاس یې وله تړل هغه درېم ملګری عبدالله ابن طارق وایي دا لومبی دوکه ده، تاسو خو وی چې مونږ درته څه نه وایو، امن درکوو. نو امن دې ته وایي چې مونږ له لاسونه تړی. نو په هغه یې شروع کړه راښکه یې دې ورسره نه ته، راښکه یې دې ورسره نه ته. وی ګوره پرېږدو دې نه، وی دا اوه کسان چې زما کوم ملګري شهیدان شو زم د دې په لاره تلل غواړم خو تاسو سره نه ځم. نو وهه یې ټکو یې زخمي که په لاره یې راښ که، هغه اتم ملګری هم هلته شهید شو. صرف دوه کسان پاتې شو، حضرت خبیب او حضرت زید. دا دواړه دغې قبیلې بوتلل او د مکې مکرمې په کافرو باندې خرڅ کړل چې ها دا واخلئ او که تاسو د خپلو مړو د سردارانو انتقام اخیستل غواړئ دین خپل بدل والئ. په بلاو پیسو یې په مکه کې خرڅ کړل. دا چې کوم مشر پکې شهید شو حضرت عاصم رضی الله عنه، په بخاری شریف کې حدیث دی، شارحین د حدیث هم لیکي چې د ده متعلق یو په مکه مکرمه کې یوه ښځه وه یا یو سړی و، هغې سړي په مکه مکرمه کې قسم کړی و، وی عاصم زما پلار وجلی دی په بدر کې، او که عاصم ماله په ګوتو راغی د هغه سر به زه پرې کوم او د هغه کپره کې به زه شراب څکم، پرېږدم نه، د هغه د سر په دې کپره کې به زه شراب څکم. نو عاصم ته خو دا خبره رسېدلې وه چې هغه انسان زما متعلق دا قسم کړی دی. نو چې کله دې شهید کېږي نو دا الله ته یو سوال وکړو، یا ربه یو خو زمونږ ښکلی پیغمبر زمونږ نه خبر کا، او دویم په بدر کې چې ما کوم کافر مردار کړی دی د هغه اولاد دا قسم کړی دی او یقینا چې زه اوس مړ شم نو زما په وجود به دوی لوبې کوي، زما سر به دوی پرې کوي او قسم به پوره کوي زما په کوپړی کې به شراب څکي. زه خو مړی مر څه چې کېږي کوي را سره کوي دی، خو الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی، ستا قرآن زما په دا سر کې پروت دی. نو چې کم سر کې ستا قرآن پروت دی او هغې کې شراب اچولی کېږي نو دا د هغه قرآن بیا بېعزتي ده. نو الله دا سوال دنه کوم چې زما دا وجود د دې کافرو نه محفوظ کا، چې زما هغه کپره چې ستا قرآن پکې پروت دی چې هغې کې یو کافر پلیت شراب وانه چوي او پکې شراب ونه څښي. چې دی شهید شو نو جناب هغې راله چې دنه سر پرې کوو او دا سرونه یې ټولو نه پرې کوو او دا سرونه به یو څو په مکه کې به خرڅ کړو چې دا اته کسان دي او دا مونږ مړه کړل او دا یو موږ له پیسې راکړي. او بیا د عاصم سر کې خو هغه انسان شراب هم څکي، دا خو به ډېر لوی قیمتي. نو په بخاري کې راځي چې رب العالمین دا ډمبرې راوستې، د شاتو دا مچۍ راغلی او دا ډمبرې راغلی او دا په دې لاشونو باندې بنګېدل شروع شو. د حضرت عاصم رضی الله عنه په سر بنګېدل شروع شو. دوی ورته ودرېدل چې دا ډمبرې او دا مچۍ دا تورې غټې مچۍ لرې شي
چې موږ ته سرونه پرې کو خرڅ د عاصم دا سر پرې کو موږ یې خرڅ کړو. هغه ډمبر او مچۍ تاوېدې چا جرأت ونه کړی شو ویرېدل خلک رانږدې نه شو. بیا سره یو بل سره دا مشوره وکړه چې مچۍ خو د شپې ډمبر هسې خپلو کبینانو له ځي د شپې به راشو د شپې به دې اثر پرېږدو په دې کورونو ته لاړل. رب العالمین د مازدیګر نه ورېځ راوست زلزل راغی د ماښام نه او د شپې داسې زبردست باران وشو چې سیلابونه وبیدل او داسې بارانونه وشو داسې سیلابونه وبیدل چې کافر سار رالل نو د هغې شهیدانو یو شهید هم دوی له په ګوتو ورنه راغی پته مو نه لګېده چې رب العالمین د هغې وجودونه په کم طرف باندې یوړ. هغه دعا یې الله تعالی قبوله کړه هغه سوال یې الله قبول کړ او د حضرت عاصم رضی الله عنه سر الله د هغې کافرو نه وساته او هغه سر چې هغې کې د الله قرآن پروت و د هغې حفاظت الله وکړو د هغې کافرو د شرابو د څکو نه رب العالمین محفوظ کړ. هغه دوه کسه چې بوتلل یو یې په یو کافر خرڅ کړ او بل یې په یو کافر خرڅ کړ. حضرت زید ابن دسینه رضی الله عنه چې چا باندې خرڅ شوی و هغه فورا راویسته د مکې مکرمې د حدودو د حرم نه بار ویسته او بره په یو لرګي باندې وتړه او خلق تماشې له رالل. لویه دنیا تماشې له راغلې وه د مکې کافر سرداران تماشې له راغلي وو چې کله یې دې ملکه حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې د کافرو سردار لا مسلمان شوی نه دی او ورته ودرېده وی زید ابن دسینې یو خبر راته کوم په ډېر اسانه دي پرېږدو خو که یو خبره د خولې نه وباسي. وی څنګه؟ وی دا ستا دا یو ارمان دلته وکړه چې ارمان دا دی چې نن دلته کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوم خو د عزت مونږ اخلو که ستاسو دا پیغمبر نن دا ارمان وکړه ستا په دې رد تړلی شوی وی او تا خپل کور د خپلو ښځې سره او د بچو سره مزې کولې دا به څنګه وه؟ دا ارمان وکړه که ته دا ارمان وکړې دا پیغمبر دلته راتلی نه شي دا به ستاسې د خولې یو خبره د خولې نه وباسه یو دړه ارمان دی خولې ته راوباسه نور هغه دلته مونږ راوستي هم نه شو نه دلته کې راتلی شي. خدا یو ارمان وکړه چې ارمان کاغه زما په دې تړلی شوی او ما د خپلې ښځې او بچو سره مزې کولې څه خبره وه هسې داسې ووایه نو پرېږدو دې. زید ابن دسینه ورته ابو سفیان ډېره غلطه خبره د خولې نه وویستله ډېره غلطه خبره زما د قسم په رب العالمین پاک ذات چې ما له دا سا راکړې چې نبي علیه السلام متعلق دا خبره کول او دلته د هغه راتلل دا خو ډېره لویه خبره ده چې زه د هغه خپې ته غنه برداشت کول هغې ته هم تیار نه یم د خپل سر نه تېر یم خو د نبي علیه السلام مبارک خپې ته غنې رسولو ته هم تیار نه یم دا هم نشم منلی زما سر د قربان شي پروا نشته خو دا لا دلته راتلل او زما په ځای تړلی کېدل د هغې مبارک خپې ته غنه رسېدل دا هم نشم برداشت کول او دا قسم دی ګورې صحابه وکړی دی. د احد په غذا کې حضرت طلحه رضی الله عنه او نور صحابه کرام به ودرېدل او په خپلو سینو به د پیغمبر علیه السلام نه غشي تمبول او خپل لاسونه به یې ورته نیول او د پیغمبر علیه السلام نه په دې لاس به یې د تورو غزارونه تمبول دا صحابه وکړي. ابو سفیان وی یاره واقعي د نبي علیه السلام نوم یې واغېست د هغه ملګري پې سخت عاشقان او پتنګان دي دومره محبت او دومره عشق موږ د چا په ملګرو کې نه دي لیدې کوم عشق او محبت چې د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې په غشو یې پې غزارونه وکړل په نیزو یې پې غزارونه وکړل او داسې غریب له دا وجود چټني چټني که چې په هغه لرګي پورې هغه غوښې ونښتې دي شهید شو. لسم ملګری چې حضرت خبیب رضی الله عنه دی دی یو کور کې تړلی و د په بدر کې یو سړی وجلی و حارس د هغه حارس کور کې دی تړلی و یو لرګي پورې او عربو به د محرم په دې میاشت کې دې ته به یې د عزت او د حرمت میاشت وې دې کې به یې مرګ نه کو ویې ورېږه دا میاشت تېره شي د هغې نه پس به یې وژنو نو چې کله هغه میاشت په تېرېدو شوه لږې ورځې پاتې شوې او دوه درې ورځې پس دی وباسي
د حارث هغه لور ته وی ماله چاړه راوړه د نیانو دا چاړه چې ده پې دا زیاتي ویښته او دا ځان صفا کړ هغه وله چاړه ورکړه چې چاړه یې ورکړه په بخاري شریف کې حدیث د حارث دا لور چې کوم کور کې دا خبیب رضی الله عنه تړلی شوی دی هغې وی زما فکر چې ته بل خوا شو د کور کار مې کو وی چې کار مې د کور کو ناګانه مې خبیب ته پام شو نو زما یو ماشوم بچی په توخېدو په خلپوسو زبانه رو ورغی او د خبیب ته ځان وررسولی دی خبیب دا ماشوم راغشتی دی او په دا رونې کېنولی دی ځکه ماشوم دی بچی دی او چاړه ورسره لاس کېده خو چې ما وکتل خو چاړه خو مې د خپله لاسه ورکړې ده بچی مې په خلپوسو ورغلی دی نو ما چغې کړې ولې دشمن سره زویم دی او دشمن سره چاړم ده او هغې دشمن سره چې دوی هر وس واپس وجني وی ما چغې جوړه کړه شور مې جوړ کړه چې خلکه غرقه شم تباه شو ای خبیب اواز راکړه چې خورې ولې وی چې زما دا بچی تا سره دی او چاړم در سره ده هسې تاسو نه تپوس کوم که دې خبیب ځان بچ کو په دې ماشوم نه بچ کولی شو چې دا ماشوم یې د سینې پورې نیولی وي او چاړې راغشتې و د پاسه پې دقسې ایښودی چې ما پرېږدی او که نه دا ماشوم حلال کړم خامخا به یې پرېښودم او بیا به ورته وی چې بس اوس ما پرېږدی چې زه مدینې شریفې ته ورسم ماشوم پسې مو راشئ یا یو کس را سره روان شئ چې زه کله بچ شم او ما ته پته ولګي چې ستاسو نه خلاص شم زه به هغه له ماشوم ورکړم او زه به ترې ځان خلاص کړم خلک دا سوداګانې کوي که نه کوي کولی شي لیکن پیغمبر علیه السلام د دې خبرو اجازت نه ورکوي ماشوم سره ظلم به نه کوي د مشر به قدر کوي او ماشوم سره احسان به کوي د ماشومانو به خیال ساتي نو چې د حارث لور چغې جوړې کړې غرقه شم تباه شم د خپله لاسه مې دشمن له چاړه ورکړه بچی مې ورغې پرون ورسره ناست دی دی ورته وی خورې ولې وی ماشوم هم در سره دی او چاړه هم در سره ده وی مه یارېږه هېڅ ګبراو چې نشي ما چې په خپل کم ښکلي پیغمبر ایمان راوړی دی هغه مونږ ته دا چل نه دی ښولی هغه مونږ ته دا چل ښولی دی چې د ماشوم به خیال ساتئ احسان به کوې ماشوم سره ښېګړه به کوې ماشوم سره ټیک ته زه ستاسو دشمن یم ما وجنئ په دې بچي د ځان خلاصولی شم لیکن د دې بچي دا جړه او د ده فریاد او دا ماشوم جړول دا تعلیم مونږ له زمونږ پیغمبر نه دی راکړی راشه دا خپل ماشوم دی واله راله هغه ماشوم یې ورته حواله کړه دغه د حارث لور وی زما دا وروسته مسلمانه شوې ده وی زما د قسم په خدای وي چې ما خبیب په داسې حالاتو کې م لیدی دی چې دا زمونږ په کور کې د سره ما انګور لیدلي چې د هغې غونچک به یې خوړه حالانکې په مکه مکرمه کې په دغه زمانه کې انګور نو بازار کې انګور نو او بل دی په موږي تړلی او دله انګور راوړل چا نه څوک و چې ولې یې راوړی وي زمونږ دشمنو نه په مکه کې انګورو او ما ورسره د انګورو غونچک لیدلي چې د هغې نه انګور خوړل او دا نو مګر د الله د طرف نه رزق و چې دله اسماني رزق را رسو دا ولا الله روزي را رسوله رب العالمین کوي داسې جنات یو څو ورځې تېرې شوې او د محرم هغه میاشت ووته نو دی یې بوتو د حرم شریف نه بارې ولې یو لرګی ښخ کړو د هغې لرګي په سر باندې داسې یو بل لرګی ټک و لکه صلیب غوندې نشان او دی اوچت که دا یو لاس یې وله په هغه یو ښي طرف لرګي باندې کېښود دا بل په هغه بل لرګي او په دې لاسونې وله میخونه ټک وهل په هغه لرګي پورې په دې سینو باندې وله میخونه ټک وهل په دې خپو یې وله میخونه ټک وهل خو چې دی کله لرګي ته خېجی نو خبیب رضی الله عنه ورته وی ما له لږه موقع راکړې یو 2 رکاته لمونځ کوم لږ موقع راکړې ډېره ښه ده وکړه څه که بل سارمان دی هغه هم پوره کړه نو 2 رکاته لمونځ یې وکړو ډېر زر زر یې وکړو نو قوم ته وایي افسوس چې که ما دا مونځ اوږدو نو تاسو به وایي چې د مرګ نه یېرېږي مونځ اوږدئ ویارېده او مونځ اوږدئ نو که دا خبره د ما پړه کې نه وه نو ما به د خدای د خپل مونځ ډېر اوږد کړی وی ځکه مونځ خو یو هم څیز دی ما به د خپل رب ته دا مونځ ډېر اوږد کړی وی خو اوږدو مینه تاسو به وایئ چې د مرګ نه یېرېږي نو چې کله یې بره اوچت کړو او ویې تړو نو دی یو 2 شعرونه ووی چې کله یې په نیزو واو په لاسونو او په خپو ورته میخونه ټکوئ نو دی وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع ویس پروا مې نشته چې مسلمان مرم که زه کافر مړ کېدی نو بیا به خفه وم
چې زه مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته، او چې په کم طرف زه پرېوتم د الله په لار کې نو پروا مې نشته، یا به په ښي طرف پرېوځم، یا به په ګس طرف پرېوځم، یا به پړ مخې پرېوځم، یا به په شا پرېوځم، په هر طرف چې د دې ځمکې ته پرېوتم د الله د رضا لپاره د الله په لار کې، نو په دغه د مسلمانۍ په دې مرګ هېڅ پروا مې نشته. وذلک فی ذات الاله، زما دا مرګ د الله په لار کې د الله د رضا لپاره دی. وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع، وی که الله غواړي که نه نو زما په دغه ټوټو ټوټو پیوندونو اندامونو کې به هم الله ډېر لوی برکت کړي. نو چې دا شعر یې ووی نو د هغه ځای نه بیا الله ته درخواست وکړه، لکه هغه مشر ملګري چې الله ته درخواست کړی و، یا الله زما په زړه یو ارمان دی، هغه ارمان خو راله پوره کړه. یو ارمان دی، هغه ارمان مې دا دی چې زما پیغمبر ته زما یو سلام خو دې وخت کې ور ورسوم، زه یو سلام پې دې ځای نه اچوم، نو پروردګاره زما دا سلام خو زما د نبي علیه السلام ته ورسوه. نو د هغه ځای نه په پیغمبر علیه السلام سلام واچو، او نبی علیہ السلام دغه وخت ډېر فکرمند دی، سوچ کې دی، هم د دې خپلو ملګرو. ناګانه بیا سترګو کې اوښکې راغلې، ډېر غمجن شو او وی وعلیک السلام یا خبیب، ای خبیب په تا دې سلامي. ملګرو تپوس وکړو د الله رسوله څه چلو شو؟ وی خبیب سلام ووی ما ته جبریل علیه السلام راورسو، هغه سلام ما ته الله راورسو، او ما د هغې سلام جواب ورکو، الله به دا جواب هم هغه ته رسوي. او دې وخت کې هغه غریب هم شهید شو، دی وو په نیزو چې وی وو پوره شهید شو. نو بیا هم په حقه لرګي د پاسه اویزان پرېښوده او څوکیداران یې پې ودرول، وی تاسو ودرېږئ هسې نه لاړ شئ څوک کوز نه کړي، او دې دپاره یې پې پرېښود چې مارغان را شي او د هغه وخت یې مارغان وتښتئ. دومره ظلم. خلک وایي یاره نبي علیه السلام جهادونه کړي دي، یاره صحابو جهاد کړی دی، چې دومره ظلمونه کافران در سره کوي ته به د هغې خلاف جهاد کوې که به نه کوې؟ خپل کلي مکه مکرمې ورته پرېښوده، هلته څونه ظلمونه مسلمانانو سره کول، هغې ورته پرېښوده مدینې منورې ته طلاب. نو هلته هم په ارام نبي علیه السلام نه پرېښود، کله به د مکې کافر رالل د مسلمانانو څاروي به وتښتول، کله به یې د هغې باغونو ته تلي ورته کړل، کله به یې د هغې درمندونه سوځول. د بدر د غذا خواستې نه پېښه شوې، د بدر جهاد خو حاله وشو چې مسلمانان تنګ شو ډېر زیات. یا د خدای بندګانو کلي هم درته پرېښود، ځمکې هم درته پرېښودې، کورونه هم درته پرېښودل، رشتې هم درته پرېښودې، ټول رالو د نه مدینې منورې ته 400 میله لرې د نه راوتښتېدو. دلته موږ په ارام نه پرېږدی، کله راله فصل سولوی، که د باغونه سوځوی، که د رانه څاروي تښتوی، که د رانه مریان وجنې تښتوی. نو دا د بدر جهاد دپاره ځکه نبي علیه السلام قوتی و. د احد د جنګ دپاره بیا هغوی راغلي دي، نبی علیہ السلام نه ترې د بدر بدل یې اخیستل. غزوه خندق له بیا هغوی راغلي دي. اخر کې چې مسلمانان کله زیات شو نو بیا مکه مکرمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتح کړو. نو چې دې کله شهید کړ او دا ظلم یې ورسره وکړ، نو جناب علی کسان یې مقرر کړل چې تاسو ودرېږئ چې څوک دې کوز نه کې ویې نه تښتئ او چې د هغه وخت یې مارغانو تښتئ. نو پیغمبر علیه السلام خو الله خبر کړ، نو یو څو کسان یې ولېږل، یو 2 کسان، وی تاسو لاړ شئ او د خبیب هغه وجود شا به لاړ شئ. صاحب هغې ته خو به څوکیداران ولاړ، وی هغه به خدای ړانده کاڼه کړي، هغه به الله ړانده کاڼه کړي، خو تاسو ورشئ. دا 2 کسان چې ورغلل، وایي چې موږ څنګه ور ورسېدو، نو خبیب هم په هغه لرګي تړلی شوی دی. موږ دا د شهید څوکۍ کوله دې بل حکم دی، وګورئ چې وایي که ټول سړی نشته، دا څنګه چلو؟ وایي د خدای نیکبخت تاسو په ځان خبر هم نه یې، ولاړ دلته یو سړی د نه لاړ، پاسون یې راځغل را منډه کړي. مسلمان وایي صحابي وایي چې کله دوی زمونږ اس خو درونو منډه ډېره نه شو والی، ځکه موږ پې شهید پروت تیز نه شو دی، نو د هغې سونه راپسې راورسېدل. اوس زړه کې سوچ کوو چې دا خو اوس موږ هم رانیسي، دې به هم رانه والي او موږ هم رانیسي، ځکه زمونږ اس دروند دی منډه نه شي والی. نو موږ حضرت خبیب ورته هلته وغورځوو چې دلته یې خو هسې مړ دی، دی به ورته وغورځوو، موږ خو به بچ شو که نه، اوس موږ هم 2 کسه شهیدان کوي. قسم په خدای وایي چې څنګه هم حضرت خبیب د هغې اس نه لاندې وغورځاو، رب العالمین ځمکه اوشتله او هغه پکې وردننه شو.
بلیع الارض ورته د خبیب لقب بلیع الارض زمکه وشلې دی پکې مونږ ته لړو کافر رااله لوی کته لکه سړی خو نشته هغوی مونږ خو ته وتښتېد یو کس وې دلته ورغلی کوم ځای غور چې راشه وګورئ ګوري دا لکه د ځمکه کې راوغوندې معلومېږي معمولي غوندې د څادر داسې یو ټوکړه غوندې لکه غوندې هم بار پاتې ده په دې هم الله هغوی قادر نه کړل چې هغه ځمکې واپس بیا که نه ورغلې دا د شهید مقام حدیث پاک کې راځي یو خو د زخم درد دی هغه خو وي خو کوم انسان چې د الله لار کې شهید شو د هغه د زنکدن تکلیف داسې وي لکه میږی چې بچا چپړوي د میږي چک څه دومره شي نه په هغې څوک پوهېږي نه دغه د هغه د زنکدن تکلیف ټیک ته د هغې نه مخکې که زخم را شي د هغه زخم د وجې نه که شور کوي خوږېږي هغه جدا خبر خو د سا د وتو د نزع د سا د وتو دومره تکلیف لکه میږی چې بچا باندې چک ولګي نو رب العالمین چې قرآن حکیم کې فرمایي الله تعالی اے مسلمانه ستا دا نفس سر مال بدن دا دي زما خو ما سره سودا وکړه دا راکړه او د دې په مقابله کې د جنت په درکړم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ما ته وایي چې د موږ دا سر او مال اصل د الله دی اختیار هم د الله دی که الله وغواړي زما اختیار به ختم وي ته معمولي غوندې اختیار الله درکړی دی نو د هغې نه کار واله او دا مال راکړه زه به جنت درکړم یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون دا مسلمانان به د الله په لار کې جهاد کوي څوک به وجني دی به مجاهد جوړ شي غازي به جوړ شي او څوک به لګي شي دی به شهید کي وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن الله وی دا وعده ګورې یوازې په قرآن کې نه ده دا ما تورات کې هم کړې ده دا ما په انجیل کې هم کړې ده دا ما په قرآن کې هم کړې ده دا زما وعده ده چې تاسو مهرباني وکړئ ما سره دا خشته او ښکلی سودا وکړئ او بیا فرمایي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وی زیر قبول کې الله وی زما چې کوم سودا در سره کوم دا ګور ستاسو د کامیابی سودا ده دې سودا زیر قبول کې دا ډېره لویه کامیابي ده نورونو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د سرونو سودا خو مونږ ته کول ګران کار مسلمان دا اگر چې د دنیا په مخ د ځمکه او په بوټونو کې ډېر نران مسلمانان لګیا دي الله سره د خپلو سرونو سودا هم کوي هغې ذهن کې هم دا سوچ دی چې د دنیا زندګي د خو تېرېدو والا ده خو لس او شل او کال او دوه او لس کاله پس په خپل بستر به بې غزوم او مرم به راشه الله میدان کې ولې نه مرې لیکن د مال او د بدن د سر نه علاوه دا سودا خو کته کې نه کولی شي هر وخت کې الله سره کولی شي د بدن څه سودا د رمضان میاشت روانه د روژې پیوځي د بدن څه سودا ده په ګرمۍ او په یخنۍ کې جومات ته راشه الله ته مونځ وکړه د بدن څه سودا ده په دې خپله ژبه الله یاد دا خپل تندی الله ته ولګوئ په دې خپلو خپو جومات ته لاړ شه عبادت ته لاړ شه دا خپل لاسونه په ځمکه رب العالمین ته ولګوه دا د بدن سودا ده د مال سودا څه ده که زکات در باندې فرض یې نو ورکړه که زکات نه فرض صدقه ورکړه خیرات وکړه یو کجوره که دې چاله ورکړه دا هم د مال سودا ده یو ګوټ اوبه که دې چاله خیراتي ورکړه دا هم دغه سودا ده ماشومان ټول کوشئ ای وړو تماشې راغلې کوشئ ځای کورونه ده یو کجوره که دې چاله ورکړه دا هم د مال سودا ده یو ګوټ اوبه که دې چېرته مسلمان له ورکړې دا هم د مال سودا ده ستا هغه جامې چې تا باندې زړې شوې زړې او بل مسلمان ورته محتاج دی که هغه زړې جامې دې چاله خیراتي ورکړې دا هم ستا د مال سودا د مال سودا دا نه ده چې ګنې ته دې کور او ځمکه او جایداد او هر څه بل ته پرېږده دا کارم کړی دی خو دا موږ نشو کولی دومره طاقت او توکل دا په باباجي صاحب کې د تورنځو الله دې په قبر انوار نازل دا سخا او دا دغه سودا دغه بزرګانو کړی ده دا موږ نشو کولی په وړه وړه خو ته کولی شي که یو مسلمان له یو پیاله چیخ ورکولی شي یو مسلمان له نیمه ډوډۍ خو ورکولی شي یو ګاونډي له یو دړی وړه خو ورکولی شي یو ګاونډي له یو کاسین ګلې خو ورکولی شي ستا هغه جامې چې درنه زړې شوې هغه جامې خو یو ګاونډي له یو مسلمان له یو فقیر له مسافر له ورکولی شي دا د مال سودا ده ور معمولي شی شو که
او دغه نفل فرض ذکر درود شریف ویل جمعات ته تلل حج کول عمره کول دا ستا د بدن سودا نو که نن موږ دا سودا وکړه نو الله فرمایي دا ډېره د کامیابۍ سودا او په دې سودا تا سره زه د جنت وعده کوم الله او دا وعده مې تورات کې هم کړې ده په انجیل کې مې هم کړې ده او په قرآن کې مې هم کړې ده او په دې سودا باندې رب العالمین وایي تاسو خوشحاله شئ الله تعالی دې زموږ د مال نه او د بدن نه هغه کار والي چې په کوم رب العالمین خوشحاله او دا هغه کار نه دی الله تعالی وساتي چې په کوم باندې رب العالمین خفه کېږي دا یو ملګری وي چې زما واده نږدې دی ما ته پریشاني ده د الله نه دعا غواړي خدای پاک د ستا خادم په خیر باندې سر ته ورسولي کړي د مشکلاتو پریشانونو سره د نورو مسلمانانو الله معافي کړي دی وي زه قرضدار یم دعا غواړي الله دې قرضونه خلاص کړي او سره زموږ د نورو مسلمانانو د الله تعالی د حلال رزق نصیب دا بل ملګری مو چې د تور یرقان مریض یم دعا غواړي رب العالمین دې دلم شفا ورکړي چې څومره مریضان دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله تعالی دې ټولو له شفا ورکړي دا ملګری یو مسلې تپوس کوي که یو سړی په غصه کې خپلې ښځې ته ووایي چې که تا دا کار ونه کړه زه به طلاق درله درکړم څه شی په لاس کې اوچت کړي نه په دې طلاق نه کېږي چې داسې وایي که دا کار دې ونه کړه طلاق به درکړم دا نه دی دې باندې طلاق درکړم وروسته خبره که داسې وایي که دا کار دې ونه کړه نو ته طلاق یې نو که هغه کار ونه کړي نو بیا طلاق واقع کېږي او که داسې وایي چې یاره که دا کار دې ونه کړه نو طلاق به درکړم نو که ونه کړي نو بیا هغه خوښه ده که طلاق ورکوي که نه خدای یو مهرباني وکړي د طلاقو د دې الفاظو نه ځان وساتئ په بعضې موقعو کې دا مباح هم دي خو نبي علیه السلام ورته ابغض المباحات ویلي چې د خدای بدي شي ښځه که زیاتي وکړي بعضې وختاله به غوسه در شي د هغه زیاتي نور علاجونه شته که نه خو د طلاق لفظ دې نه توبه وباسئ د دې نه ځان ساتئ دا الله هم پې خفه کېږي او زموږ په معاشره کې هم ښه خبره نه ده او ظلم هم دی دا خو اوږده مسله ده دا دې ځان له تپوس باندې کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 88 نمبر کیسټ ډک شو چې په دې کې د شب برات فضائل او د لس صحابه او قصه تاسو اورئ دا کیسٹ بتاسو تھا الجنت اکیڈمی اور ریکارڈنگ سینٹر محلہ اساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگور اسوات کی دقاری محمد اقبال سرار ساتھ مناوی اور دیر علاوہ دینی تقاریر جملہ کیسٹ بنتا صلاح دی دکان میں ترلا سکے